چې کله مشرکین مکه وای دلته به نه راځي. ابو جندل رضی الله عنه او ابو صالح رضی الله تعالی عنهما. د ابو جندل پلار نامه د سهیل. دا سهیل وکیل له د مشرکینو د خانه دی خبره کوي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وای زمونږه دا شرط ته به ناراضي، په دې شرط به ناراضي، په دې شرط به ناراضي، په دې شرط به ناراضي. بلا شرطونه ور سره ولګول. سدي خیال دی د چا چې د پلار او د نیکه د خدمت او د سکون آرامګاو د سکون مدرسه پاتې شوی او به دې بچی ته وای چې ته به ناراضي. د عبد الله سے پسړ باندې په قبر کې ستیریږي او د عبد المطلب سے پسړ به ستیریږي. هاي مشرکین مکه سمره بے رحمی مو کړه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره. دمره بے رحمی نه و پکار. دا هو هغه پیغمبر دی چې تاسو د سپو غوخي خوللې او د پیغمبر درته دعا وکړه نو کوټو د پاسم الله غانم راشنه کړل، لیکن نن هغه پیغمبر نه را پرې دی. صحابه نبی علیہ السلام را جمع کړل چې اے صحابو موږ نه پرې دي. زما مقصد پدې کې دا دی چې انسان د الله شي، امتحان به راځي او امتحان چې راځي دا په نیکانو راځي، په بدانو خو نه راځي. بد خو اسم بد دی، نیک سړي باندې امتحان راځي کله ور باندې یو شکل کې. الله فرمایي ولقد فتنا الذين من قبلهم. تاسو نه وړاندې موږ امتحانات او ازمایښت کړي په نورو خلقو باندې، هغوی باندې امتحانات راغلي. ولقد فتنا الذين من قبلهم. الله فرمایي تاسو نه وړاندې خلق د امتحان شیبو وهلي او الله فرمایي داس امتحانات هم په سابقو پیغمبرانو او داغي په امتیانو راوستل حتی یقول چې هغوی به ویل متى نصر الله، د خدای امداد به کله وي. او الله فرمای وزلزلوا زلزالا شدیدا. خدای وی دی موږ په امتحان کې اوجړه کول داسي، لیکن د نا امیدۍ اظهار نه دی کړی. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام امت تبم الله وی کله به در باندې د مال امتحان راولم، کله به در باندې د ځان امتحان راولم، کله به درنا حکومت او منصب اخلم. ما به پریدي نه نه نه، الله به نه پریدي هغه خلق چې چا د الله سره یقینا په زړه سره بیعت کړی دی. عزیزانو حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک د حدیبیه په مقام باندې معاهده وکړه. سهیل د ابو جندل پلار دی، دا لګی دی او د هغې سره معاهده لیکي. ابو سفیان لا ایمان نه دی راوړی، دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره شرطونه لګی. خلق بلا ناستی د حضور پاک سره معاهده شروع ده. د معاهده لیکل او شو خو دسخط نه دی شوی، نه په د نبی علیہ السلام د خوانه دسخط شوی او نور باندې د مشرکین مکه او د خوانه شوی. ابو جندل رضی الله تعالی عنہ ته چاول چې او ابو جندل ستا پلار وکیل له او تا خو ایمان راوړې، زر زر د نبی علیہ السلام مجلس سره ځان شریک کا. ابو جندل رضی اللہ عنہ مبارک راغے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سر اللہ اسملاو ورتوی فداک ابی و امی یا رسول اللہ. زما مور و پلار دی تان قربان شي و محبوب ما ایمان راوڑے دے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک و تو فرمائل و ابو جندل ډیر خو خمیدا لاری ورتراغ سہیل ورتراغ او دا ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ گریوان تے لاس وروا چولو یو مختے سپیڑ را اوبغولا بل طرف تے سپیڑ را واچولا. ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ پلار تا پا غٹو غٹو باندی جاری ورتوی اے بابا جانا معاہدہ خستاسی لیکلے شوی دا خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تم لوستلے شوی ندا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی دستخط نہ دے کڑے فلہذا بابا جان ما مجبوران
بار بار پاغي باندې زور راغی او جندل رضی الله تعالی عنہ د جناب رسول الله غي تزان او رسولو رحمتا للعالمین ځان ترانیز دیکھو د جندل رضی الله تعالی عنہ ابو جندل ورته فرمایلی یا رسول الله مشرکین مکه او دیار لس کسان رالل او نبی علیہ السلام ته وای چې ابو جندل راکا او کدا درا نکو نو دو قبیلو جنگ ته فورا تیار شا فورا تیار شا بس نبی علیہ السلام ورزخ جګړه نکوم فی الحال الہی امر نه دی راغله او که امر راغی زب بیا د استاد سټونو باندې ډیر نخره حکم خلا الله امر نه دی راغله او زه د امر ته انتظار کوم د جنگ نم ذره نه یریګم د قوت نم ذره نه یریګم خدا الله رب العالمین حکم نه دی راغله فلهذا ابو جندل ته فرمایل ابو جندل تستا خو دې سره واپس لاړ و یا رسول الله امر راته کې وای آو خوي والله مشرکین مکه ته مخ راواړو والله کما پلار ټوټه ټوټه کی زما ار یو اندام با د جناب رسول الله د محبت چغي او आवाज کوي چې زما د بدن هر یو ټوکړه به دا आवाज کوي چې په محبوب باندې د فداشم په نبی علیہ الصلوۃ والسلام د فداشم اے الله محبوبا زکتانه جدایم خو زړه می تا سره دی ابو جندل رضی الله عنه ته زنجیر په غاړه کې واچولو دې د بارا چې د نور مشرکین تنه عبرت واخلي او په شګو کې دا سراخ کړو او ابو جندل رضی الله عنه आवाज کوي یا رسول الله مخ مبارک اخوا تاو کا ما ته مګورا ابو جندل رضی الله عنه وای یا رسول الله ما ته مګورا اسنه چې زما په تکلیف باندې تعالی تکلیف ملاو نشي پروا ونه ساتي دا هم لا په شګو راکاږي بلال له پجبه داغونه ورنه کړل خود بلال جبا کمزور شوا خود نبی علیہ السلام عشق نورم په سینه کې مضبوط شو ابو جندل رضی الله عنه مبارک پډیر تکلیف سره او پډیر د دې په ذهن کې په ذلت سره د دې میدان نه اوېستلو او جیل ته کوټه ته واچولو ابو جندل رضی الله عنه مبارک چتلو ابو صالح رضی الله عنه ته فرمایل اے ابو صالح یو خبر درته نکوم وی ولنا وی خبر دادا چې باس زما حال ته وګوره زه درته خبره کوم او چې سو مشرکین مکه روانيږي ځان د مدینه منورې د جانان کلی ته ورسو بس هلته ځان ورسو زه خو دا ورکړم واپس ماهده ده څه شوی دا ابو صالح رضی الله عنه مبارک سبا کمزور مو بدی خو واچول نبی علیہ السلام په حدیبیه مقام کې دی د ډایرک لاړو مدینه منورې ته عزیزانو دا ډېر لوی امتحان دی ابو صالح رضی الله تعالی عنہ خلق تپوس کو ابو صالح څه شو چې خلق مشرکین مکه واپس رالل ابو صالح هتله نشتا یسرب لتله د مدینه منورې نوم مخکې یسرب بیا چې جانان مولا هجرت کو بیا مدینه المنوره شو بیا تاب شو بیا طیب شو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د کلی جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه کلی یو د پاسه زر نمونه دي دا عاشقان وای کنه حضور علیہ الصلوۃ والسلام د کلی نمونه ستای په مختلفو نمونه سره دا د حضور علیہ الصلوۃ والسلام د کلی د هر عاشق په زړه کې یو نوم پروت دی چا په یو نوم باندې نو ما کو چا په بل نوم باندې به هر حال ابو صالح رضی الله عنه مبارک لاړو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه اور رسیدل چلال مدینه منوره ته بعض علما وایي چې یول سورہ بعد یا 21 دن بعد یوی شروع بعد بهر حال اختلاف او را اولګیدل چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تکسان اولګي او ورته وایي چې موږ ابو صالح را کوا ابو صالح د موحدین بعد درغله نبی علیہ الصلوۃ والسلام توفد راغه حضور علیہ السلام قباء کیو مسجد نبوی نه بهر مسجد قباء الله دې مونږ او تاسو بار بار ورولي مسجد قباء هغه جمعه ته حجاج کرام معتمرین دوی چلار شي نصار هر یو حاجی او هر یو معتمر سه بداغه زنه راضی خپل بلډینګ نه او د حضور پاک
دی جمعه تزان را رسي 2 رکعات نفل چې چا پدې کې وکړل د یوې عمره ثواب ملاويږي. ټول وای الحمدلله. خداوند متعال دې موږ او تاسو بار بار ورولي. د حاجی محمد امین صاحب نور الله مرقده مبارک راضي لوی عاشق مصطفی تیر شوی. بیگا می چاته خبره کوله دا سوات والی صاحب چې د یو قبر ځان له جوړ کړو نو چې څوک مخور خلق بلاړل یا علما یا نیکان خلق دا به بوتل وای راځي ما ځان له قبر جوړ کړي او دا وګورئ. نو چې هر یو څوک بلاړو قبر به ولیدلو ناغي به خامخه چیرې قبر خو دې عجیبه قبر جوړ کړي دعا به ورته وکړه. حاجی صاحب رحمت الله علیه چې لاړو سوات ته نو چا ورته ویل چې دا اشنغر پیر راغله ډېر لوی عالم دی بزرگ دی عاشق رسول دی او هغه سره ملاقات وکړه. هغه ویل ډېره ښه ده. والی صاحب د سوات دا مخکینی خلق ډېرو خيارو زویم کنه د اوسنۍ زمانه خلق کوئی مخکینی خلق جاهلانو. ما کلی کوم دا خبر او کړالتا ما ویل ووري چې چا دا خبر او کړ چې مخکینی خلق نه پویدل دا د زمانه انتهایی جاهل او ډېر ناپوهه انسان دی او د دې سړي قیادت مقبلوي ځکه په مشرانو باندې به خو ګمان کې د مشرانو خلقو به عزت او احترام ساتي. سوات والی صاحب ته چاویل چې حاجی محمد امین صاحب د اشنغر پیر راغله هغه ورپسې وفد راولېګل. وفد چراغه حاجی صاحب رحمت الله علیه یو ځکه پروګرام ناتونه ویل ورته ویل چې موږ د سوات والی صاحب کسانی والی صاحب غوښته هغه ویل ډېر ښه والی صاحب ته وای چې دوی سره ز پروګرام ختموم او ما سره اشتبه په خپل اس باندې بصور درځم تعالی کار مرا لګا مال خلق مرا لګا بس تکلیف مکوا. دی واپس راغلی والی صاحب خپل ته پروګرام کوي ناتونه وای خلقو ته لګیو لوی مجمع ورته ناستوا. سوات والی صاحب رحمت الله علیه هغه صاحب خپل په اس باندې راسور شو ځان سره مرګري راوستل چې مرګري راوستل صاحب حاجی صاحب رحمت الله علیه لګی دی ناتونه وای دی ورته ډارې کراغه او مخې ته وته کېناس. والی صاحب چې کله پروګرام خلاص شو ورته وای حاجی صاحب زدي اونه پیجندلم وای کیو می پیجندلې والی صاحب د سوات وای آو وای سلام تکلیف کول زه درتلم وای نه کنه عبد الله ابن مبارک رحمت الله علیه چې کله عراق تراغه نو کوفی ته بیان ته ودرېدلو نو هارون الرشید د بغداد د خار نه په اس باندې سور شو او د کوفی بازار ته ځان ورسولو تپوسو کو چې عبد الله ابن مبارک چیرته دی چا ورته ویل پلان کی ځنګل پلان کی باغ کی بیان کوي نو هغه باغ نه خلق ټول چار چاپیره ناسو باغ ډک شوی لوی مجموعه وا نو داسې د شګو یو غونډۍ وا هارون الرشید هغه ته وختلو او په غونډۍ باندې کې ناسو او د عبد الله ابن مبارک دیدنې کولو. یو سړی ورته راغی یا امیر المؤمنین تا باندې بز چتر اونیسم معنا سل صادر بدر باندې اونیسم هغه ورته ویل نه 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 د عبد الله ابن مبارک دیدن ته پروتم کدی وخت زمانہ خوله لاړه فورز د قیامت باندې بدا زما د عزت سبب ګرځيږي ان شاء الله. نو ورته وی داسې چللې چې عبد الله ابن مبارک رحمه الله که هغه د هارون الرشید پزړه کې دا درد او مینوي نه زه ډېر ګناهګار ما زه غواړم چې د حاجی صاحب رحمت الله علیه بیان وورم او په خپل خپل ورته راشم. والی صاحب ورته وای زما یو درخواست ما سره بزی وای څه چللې وای چې ما قبر جوړ کړی دی او زما قبر بګوري وای ډېر اخره. حاجی صاحب رحمت الله علیه ور سره روان شو چې کله لاړو ور سره نو حاجی صاحب رحمت الله علیه ورته وی چې کوم ځای کې دی قبر خپل قبر ورته خو د دا میزان له جوړ کړی دی. حاجی صاحب رحمت الله علیه وخاندل هغه ورته ویل حاجی صاحب عجیبه سړی ما چې صبر خلق راوستي نو ټولو افسوس کړی دی او به دعا کړی د تاو خاندل. نو د رحمان بابا شعر ورته ویل کمناوی چې پخپل خیست نوی کمناوی چې پخپل خیست نوی څوک به سکان د خایست د مور او نیا. والی صاحب د سوات تا خلق غلی خلق غلولی خلقو دو قدر کړی دا خبر دی مزیدار نه دی قبر تزان مزیدار کا
قبر ځان ته مزیدار کا، قبر ته ځان مزیدار کا. سوات والی سے رحمت الله علیه اډر وکړو، الک عباس دا زما قبر نه دی. یو شوی د سوات والی سے بودو یو دم را پاسې دو، امرګری ورته راغله، وی حضرت نوکران جتا سره ډیر hebat سره را پاسې دلې، سو قسم په خدای چې چا د اولیاء سره لاس ملاو کړي، قسم دې کبه د دنیا دی خواهشات له پریدي به را کنټرولې. دیو جن موږ دي خلکو ته یو چې ځان له پیر اونې سي، دا پرې وجه نه چې پیران ستا شکرانو دالتناس او پیران تاسو نه. بل ورځ لاړم د فقیر محمد صاحب رحمت الله علیه قبر ته، زمنګا دا استاد الحدیث مولانا محمد حسن جان نور الله مرقده صاحب د بوکاب ورته علما ویلو، قبر ته ودرېدلم ډېر وخت پورې، قسم دې جړا راغله. هغه د اشرف علي تانوي صاحب رحمت الله علیه خلیفہ مجاز دی. د دې اولیاء مجلس کې کمال داوی چې د خپل مرید په سر باندې بیا ساد لاس وی خو دی وی او نی پریدي. سوات والی سے پروت یو دم را پاسې دلو، یو مرګره ته تپوس کې حضرت تاسو خدا سے hebat سره نه وای پاسې دلی، وای خوب کې را تاجی سے براغه او سپېړه را طریقه کړلا چې پاسا تا ته مانو ویل چې قبر د ځان تیار کا، شپه کې سړی قبر لزان تیارې، نو تشپه په خبرو باندې تیرې وای ځل خوب هغه مرا باندې اندیر شو. نو سوات والی سے د حاجی صاحب رحمت الله علیه مرید دیخا، اوس خو چا د چوي چې یو پیر صاحب نه بیا ما یو چاته ویل، یو مولانا صاحب مالجی تاسو بیعت کړي، نو ماته و چې او جی او وره نه وره مال ماشاءالله تاسو مال بیعت ته چا سره کړي، وی ول قرآن او سنت نه، ما ول و د خدای بندا قرآن او سنت خو زمونږ دین دی، د دې لپاره د یو ډاکټر یو رهنما ضرورت وي چې هغه ستا نفس لوی ته نه پرې لګا، ماته چې اوس کوم لوی خبره کې دا لوی خبره دا د علماو د نیکانو خلقو دا بیا په خپل مرید باندې نظر پروتي ابه نه پریدي برا. سوات والی سے بویل وای قسم په خدای کې ماته د قران او د سنت خون ملاو شو، خو چې د حاجی صاحب رحمت الله علیه پلاس کې ملاس کې خودو نو مال د قران په معانی و باندې او په الفاظ باندې علم راغی. دا فتاوی ودودیه چې ولیکله، دا فتاوی ودودیه دو جلد ده، دا زمون څومره مولایان چې دي کنه تسند ټول د دینه फायदा اخلي ورخه علما را جمع کړل او سوات والی سے بناسو دعاګانې به غوښتلې، و چې کله فتاوا مکمل شو حاجی صاحب رحمت الله علیه ته جواب راولې غلو چې حضرت صاحب دعا وغواړه چې زما دا کتاب الله قبول او منظور فرمای. بهر حال د دین په دروازه کې بزان په خپل عمل باندې او د عمل په اعتبار باندې الله جل جلاله چې کوم خلق خیسته کړل نو به داسې خیسته کړل چې خدای پاک ورته دنیا کې ولیبل او لګولو رضی الله عنهم ورضوا عنه. ابو صالح رضی الله عنه ته خدای پاک اوسه ولیبل لګی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره مسجد قباء کې ناشته وفد راغی، چې وفد راغی د شیطان سړي نظر په شیطانت وی، په کار خدا دې چې دی وفد نبی علیہ السلام ته کتلې وي، خو بی ادب سره بی ادب وی ښا الله دې موږ او تاسو ته ادب نصیب کړي. اے په دې وفد کې یو لس کسانو یو روایت کې دی او بلکې دی ورځ یو بلکې و یوش کسانو، په دې یوشتو کسانو کې یو سهیل سوګو د ابو جندل پلار، دا سهیل چراغ نو شاته کې ناستو، دا نور کسان ډارک لاړل و بیا ادب کسان لاړل او د ابو صالح د لاس ونیول، یو غبانه ورتلات پاسوي اورته ما چیرته بوزي. نبی علیہ السلام بیان کوي منافقان ورته وي هغه مخامخ چې ناس د مکې نه راغله ورته نشاندهي وکړه. ابو صالح رضی الله عنه مبارک نبی علیہ السلام ته اولیدل رحمتا للعالمین مبارک ورته وي زپاسېګا. ابو صالح دا ونه ویل چې ما چیرته لګي یا رسول الله، فورن پاسې دو چې بار راوستو ورته وي ته څنګه راغله، مشرکین دې تپوس کوي. ابو صالح رضی اللہ تعالی عنہ مبارک وتو فرمایل ما دا کلمه لوستلید چې لا اله الا الله محمد رسول الله. یو ظالم ورته په خله باندې گزار ورکړلو او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دولان حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کور کې دے خبر نه دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام حکمت نه کار واغستلو
ورته وی او ابو صالح اے د خدای بندا زړه زما او ستا سره یو دی او دوی سره زما معاهده ده فلهذا تم ور سره لاړ شه. ابو صالح ورته وی یا رسول الله ما باندې د چا پیسې دي دوی دی ما تا کسان پری دی دوی دی لاړ شي زه به ور سره به زما او کټوري ساری کې مخه خیره نبی علیہ السلام ول د سره بزی بس زه دوی سره لاړ شه دوی سره خپل معاهده وکا ما پوړاندې سره معاهده مکوا وې ډېر خلا و فچراغه ورته وی داسې چلې چې تاسو ټول دومره کسان یې بس در سره زم خدا سے چلو کوي چې زما چا سره پیسې دي پمام د چا پیسې دي امانت ته زما غل خپل امانت ورسوم مشرکین مکه کې یو عادت داو چې امانت کې خیانت نه کوي ول ډېر خلا امانت ورسوا او پلان کې بدا تا سره دا سلور کسان بتا سره راځي موږ درنه لاړو ول زه تاسو بیغم سلور کسانو سره پرې خو د غوي تلال چلال ابو صالح رضی الله عنه خپل امانتونه ورسول چا سره چې سو غیر واغستل د مکی مدینه منورین را اوت المکی مکرمه طرف ته نیم مزلو مخ تشفراغ او زنګل له ابو صالح رضی الله عنه مبارک سوچ کول چې خدایا د نبی علی السلام کرینه خو مراغلم او دی به عثمان بوزي تکلیف تا یو مشرکین مکه کې او سړی او ځان ته ډېر زیات او خيار او تدبر والا او غسر توروا ابو صالح ورته وی یرا استاد نیکتره خدا نه دا وی ولې نه دا ویرا استاد نیکتره ما کتل و ډېر مزیدار وا دا خو باغ نه وشفرا او ورته والله او ما غدا وینا استاد نیک نه خبر باندې مالی دلوا په دې لاس کې استاد نیک د توري او نه خوا او ما هغه نه خلیدلې وا تراکه دا توري چې یو ګورم هغه ورته درتي کې نه راويستل وي ګورم ابو صالح رضی الله عنه تور راواغسله دا سی ولیدله او ير دا خضر نه ده برابر ده او یک دم کول الله اکبر بعد توري سره دې نه دا غزي او اهلو دا مردار وګرځول ادري کسانو منډه کړه ادري وجدا سه منډه کړه یو دو مدینه مکی مکرمه طرف ته لاړل یو مدینه منوره ته لاړو هغه داسې سوچ کو چې دې طرف د ځانو باسا ابو صالح رضی الله عنه مبارک ول دې پسې سمند واله چې نبی علیہ السلام له خبر وینسی خدا ته نډیر سر په جلته باندې لاړو سوچ داو کو چې دا ښکار خو لاړو دې نور پسې منډه کا ابو صالح رضی الله عنه پسې چراغ سیبا ډیر را منډه واله خو غوي تی نزان یو طرف ته پټ کړو ابو صالح رضی الله عنه ول زتا هم بسر مار کړی بس دی خو روح کو دریاب غاړه ته ځان بوتلو د دریاب په غاړه باندې ابو صالح رضی الله عنه کې ناستو دا مشرک نبی علیہ الصلوۃ والسلام تلاړو وی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو صالح مرګری زمنګ مړکړل او زه دل تراغلم فلهذا تا د مشرکین سره معاهده کړو ابو صالح را وغاړه او زمنګ تپوس ته وکا ابو صالح رضی الله عنه مبارک راغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته یا رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو فیصله مال سر په چشم قبول ده خو یا رسول الله تاسو خو فیصله کړی ده زه خو د مکی حدود مدینه منوره حدود نه وتلم د مکی مکرمه حدودکم نبی علیہ السلام ته فرمایل زلال شوزان اورسو مکی ته هغه ول ډیره خلا نیمه ته چراغ مزل وکړو یو کس ور تراغه وې داسې چل دی چې ټول عرب درته غوسدي خو خدای خپل ده کزان مر کول غواړي او کزان له نجات ور کول غواړي ابو صالح لاړو د دریاب غاړې ته ځانو رسول ال تلاړو سیبا نور سره بستر شتا نه کمبل شتا نه درستخان شتا نه ور سره چینک شتا نه ور سره د روټي تنظیم شتا یکی تنها لاړو دریاب په غاړه باندې کې ناستو او د الله رب العالمین ذکر کولو عزیزانو دا د خدای اولیاء نه دي دیو تکل کله الہی امداد راځي ما خام ټیم شو چې دا ما خام ټیم شو حضرت ابو صالح رضی الله عنه مبارک سوچ چراغه چی خدای دا خود دریاب غاړه ده یا الله ما ته خوب راولا شپه یا په خوب لنډیږي یا په خبرو باندې نو خدای چا سره خبرې وکړه سټیم پوری عبادت وکړو دې دوران کې ورته خوب راغی چې خوب راغی ابو صالح رضی الله عنه مبارک خوب مزیدار وکړو سار صبح صادق تم کرا پاسې دل چر پاسې دل بیا ور باندې
سحر راوخته منځ وکړو او بیا دغه نه بعد عبادت کولو کله یو بوټی لاندې کېنه او کله بل بوټی لاندې هغه شپه ورځ ور باندې نه هر راغله دام ور باندې نه هر راغله یا رب العالمین یا الله کد عیسی علیہ الصلوۃ والسلام یا الله داغي انتظام داغي د مرګرو تا وکړلو یا الله اعظم د عیسی علیہ الصلوۃ والسلام د مرګرو په شانتی یو غلام د جناب محمد رسول الله ایمان یا الله د دریا په غاړه باندې ابو صالح نه ده یا الله دا غلام د جناب محمد رسول الله ده ابو صالح رضی اللہ تعالی عنہ تجلال سترګې مبارکې پټې دی دوران کې چې سترګې وغړې دلی دا ابو صالح رضی اللہ تعالی عنہ مخ مبارکې تا یو سانچ د طعام پرتا دا طعام چاروړو او روټي ابو صالح رضی اللہ عنہ خړله او به دعا وکړه چې یا رب یا ارحم الراحمین خدای ماتا دروجون ولو توفیق را نصیب کی ابو صالح رضی اللہ عنہ مبارک سو رضی دلتنا بلکہ سو میشت دلتا پروتو ابو جندل رضی اللہ عنہ دا پتہ ولگی دا چې ابو صالح راغله او په دشت کې په دریاب په غاړه باندې پروت دی بس دې مورغه تقریبا 12 کسانو چې چا پټ ایمان راوړو مکی مدینه ته تللی نشو ټول دغل تراغلل په دې غاړه باندې آباد شو او په دې غاړه باندې پراتو سو ورځې بعد سے به الله پاک د مشرکین مکه او قافله راوسته شام نه روانه قافله او بلا سامان ور باندې پراتو ابو صالح ورته را پاسې دو وي ادروي مال ټول قافله تعالی کړلا کسانو ته ویل په دې طرف به راغلی وي سترګې بدر نو باسم قافله والا رخصت کل مال ته نه ایثار کو یو درې قافلې چې واله مشرکین مکه او میټنګ کو ابو سفیان لا ایمان نو راوړ رضی الله عنه مبارک اغیر جمع کړل مشرکین چې داسې چللې چې زمونږ علاج د دې خبره یو علاج دی چې د نبی علی السلام سره معاهده په خپل حال اوساتو او ورته ویو چې دا کم کسان تا کې نه ولي دلته راغلي ستاد طرف نم راغلي زمونږ طرف نم لاړل دا کسان دې ځان له اوغاړه د دې شر نه مونږ بچ کا بس دغه یو علاج بل علاج ابو سفیان ډیر خيار رضی الله عنه وفضلانه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته یا رسول الله بس هغه د دریاب په غاړه چې کوم جماعت ناشته زمونږ مالونه تباہ کړل هغه جماعت راوغړه نبی علیہ السلام ویل سوق دي ولی ډاکوان دي ابو سفیان ورته ویل نه ډاکوان نه دي اے محمد ابن عبد الله ستا غلامان دي ډاکوان نه دي ستا غلامان دي ابو سفیان مرګورو ته غوسه شو بدبختو ډاکو سره هغه مؤمن جوړېدل نشي او هغه چې دي مسلمانان دي فلهذا اے پیغمبره خپل کسان دی را وغواړه نبی علیہ السلام ورته ویلي تاسو خو ول چې مې را پرېږده مونږ ته به نه را پرېږدی اوس چې راغلل ما در اولېږل چې تاسې سنبالولی نه شئ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته ویلي ډېره ښه ده وفد ورسره ستاسې به هم شي او د مدینې منورې صحابه به هم ورسره لاړ شي چې د هغوی یقین راشي وفد راغې صحابه چې رالل مشرکین مکه هم ناست دي ورته وی اے صحابه کرامو جناب رسول الله هغه سلام فرمایله دے فرمایي چې تاسو راشي مدینه منوره ته تاسو د دریاب غاړه پرې دی هغه ول ډېر خدا دا د نبی علیہ السلام امر دی ابو جندل رضی الله تعالی عنہ आवाज کوي اے مشرکین مکه ستاسو مونږه سو قافلې لوټ کړې دي هغه مال ستاسو پروت خپل مال ځان سره واله الله اکبر ارسله د خپل مال سنبال کی ابو سفیان تی تپوس کئی اے ابو جندلا سہیل تپوس کئی اے زما زویا دارا تو آیا چتا دا سو میشتی سخواللو چتا سی دین خیانت کڑے نہ دے تاسی د روټي انتظام د کم خوانه کیدلو پلار ته وی اے پلارا والله العظیم چې کله به زمنګ د روټي ټیم راغی نن بسترګي پټ کړلې او الہی سوان چې بد اسمان نه لاندې زمکه ترالا من بزان مور کړلو
حتی دومره طعام به موږ نه پاتې شلو چې د دریاب میان بم دې غاړې ته راغلیو او زموږ د طعام په انتظار بدل ته انتظار کولو، بیا به هغه طعام هغوی ته ورواچولو. ستاسې ټوله قافلې امانت دي، خپلې قافلې بوځئ. ابو سفیان ویل تاسې ته مانه ویل چې ډاکوان نه دي، چا چې لاس د جناب رسول الله په لاس کې ایښودی هغه خیانت نه کوي، هغه غلا نه کوي، هغه پردی مال نه چول کوي، هغه چې کوم دی د چا د عزت خیانت نه کوي. فلهذا تاسې ته ما ویلي چې دا غلامان د مصطفی دي. هغوی خپله قافله را روانه کړه. ابو جندل رضی الله عنه مبارک ابو صالح ته راغی، ورته وی ابو صالحه مبارک دې شه، دې سختې تبې نیولی و. ورته وی څه دي؟ وی اے ابو صالح حضرت علی المرتضی اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما ستا ملاقات تراغلی سترگی کلاو کا. ابو صالح فرمائل اے ابو جندلا ما یو قسم خوڑلے دیں کہ زبردسترگی بیان په ژوند کې دنیا کې د جناب رسول الله د دشمنانو سره لګو منا. ورته وی و ابو صالح والله علی المرتضی دی. ورته وی ما اوریدل مشرکین مکه راغلي دي، ورته وی هغوی لاړل. ابو صالح رضی الله تعالی عنہ سترګې مبارک کو لو کړلې، علی صاحب نه لاسونه چاپیر کړل. علی رضی الله تعالی عنہ ځان ترا نږدې کو. ابو صالح ورته په چغو باندې وجړل، ورته وی اے علی المرتضی سترګې مبارک را نږدې کا چې زیخ کل کمان. ورته وی ابو صالح ستا شونډې ښکلول غواړم. ورته وی زما شونډې برسته ښکلی، خو زه دې سترګې ځکه ښکلومه چې په دې به تا پرون جناب رسول الله لیدلی وي. وی همداسې ده محبوب مې څنګه و؟ ورته وی او ابو صالح محبوب در باندې سلام فرمایلو. د سلام جواب ورکړله. ابو صالح ورته وی والله زما په زړه کې یو درد راغی، زه خو مزل کولی نشم، زه خو د مزر نه کیوته ایمان، خپې مې کار نه کوي. د دې اواز سره زما د ډېرې مینې او محبت نه زړه مې ټکان شروع کړلو. اے علي غالبا چې زما مړی د دریاب په غاړه باندې الله انتخاب فرمایلی دی. او علي شیر خدا را نږدې شه، زه یو اقرار کوم. اقرار دا دے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. علی المرتضی تلاس سنگل لاندې کړی دا او ابو صالح سترګې پټې کړې. ورته وی محبوب ته می سلام وایا. انا لله و انا الیہ راجعون. عزیزانو د هر یو مړي مخل قبله ته تاوي. ابو صالح رضی الله تعالی عنہ مخ مبارک بیت الله ته نه تاویږي او د مدینه طرف ته مخ تاویږي. ابو صالح ته مخ را تاو کو. ابو صالح مخ واپس را وګرځولو. ابو جندل وی والله چې ابو صالح ژوند دی. ورته وی ابو صالح زستا د سفر مرګری ما که ژوندی ما ته سترګې وغړوه. ابو صالح رضی الله تعالی عنہ سترګې مبارکې په حقیقي مرګ پټې دي. سترګې چیرته غړېږي؟ علی المرتضی وی والله ټول مرګري په جړا شو چې اسنا ابو صالح نه الله ناراضه نوي. ار یو مړی مخه قبله ته تاویږي او د ابو صالح مدینه منوره ته تاویږي. عزیزانو دا د محبت انتها ده. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته خبر لاړو چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم
ابو صالح سره درې کسان ناشتي، خپل په شمول علي المرتضی ور سره ناشته او نور مرګړي ور سره ناشتي. خو یا رسول الله د ابو صالح مخ قبله ته ناوړي، څه چل دی؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک تا جبرائیل امین راغی ورته وی اے د الله حبیب الله سلام کوي، او بعد سلام الله فرمایي چې محبوب ته فرمایا چې خپل سترګې مبارک ابو صالح ته واړوا، او ابو صالح ته وایا چې ابو صالح الله در ناراضي دی، جناب رسول الله در ناراضي دی، زمخ قبلی ته تاو کا. جناب رسول الله مبارک فرمایل چې یا رب العالمین خدای استا سلام، خدای وګورو د ابو صالح ته ورسوا، یا الله زما پیغام د ابو صالح وګورو ته ورسوا، خدای استام په سلام دے، او یا الله زما ور باندې سلام دے. ابو صالح رضی اللہ تعالی عنہ مبارک سر علی المرتضی ناستے، ناگہانا د نبی علیہ السلام دعا را ورسیدلا، فورا ابو صالح وی وعلیک السلام یا رسول اللہ، محبوب پتا دی سلام وی. علی سے بھی دم را پاسے دو چکور ابو صالح کو مر دے، آواز دا ابو صالح دے، شنڈ مبارک تازہ دے خبر نباد ورغلی، او ناگہانا دا ابو صالح مخا بیت اللہ طرف تراتاو شو، ټول وی الحمدللہ. دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا په میلونو مزل باندې په ان واحده کې د ابو صالح عشق دی اندازې ته رسیدلو چې د نبی علیہ السلام محبت سینې وته او خودلا چې محبوبه زما په سینې کې ستا دومره محبت ته چې د هر مړي مخ قبله ته اوړي، خو یا رسول الله زما مخ د مرګ بعد مستا طرف ته یا رسول الله، زما د کعبه د رب رضا پکار دا، او د کعبه د رب رضا ستا پر رضا کې دا. محبوبه چې ته رضای الله به رضا شي، چې ته ناراضی الله ته کډېرم سره کعبه ته مخونه واړی، خو الله به تینا مخ بل طرف ته اړی. نو عزیزانو د بیت الله شریف طرف ته مخ راواړولو. علی رضی الله عنه مبارک وی ابو صالح په اخیری درې خبرو کې یوه خبره داوا چې یا الله زما د هغه چا د پاره زما د جدوجہد، یا الله زما دا قربانی چې ما د نبی علیہ السلام په محبت کې بے پلارا بے مورا په دې ځنګل کې تیر کړ، خدایا زما یو درخواست داده، خدای دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام امتیانو ته دې ثواب ورسه. علی صاحب وای ما ته تاسو کو اے ابو صالحہ چا ته دعا غواړي، یوه دا وکړه چې زما د هغه اجید لپاره دعا ده چې د چا د مدینه او د بیت الله سره مینوي، خدای زما د هجرت دا تکلیف او دا ثوابونه خدای د هغه اجی ثواب ته او د هغه عمل ته خدای اورسه. غرض مې دا دی عزیزانو چې د ابو صالح د بیان نه د محبت نه دو خبر را اوتلې. لومبۍ خبره دا ده چې څوک د بیت الله سره مینه ساتي، حج د بیت الله ته راځي، او څوک د نبی علیہ السلام خار ته راځي، یا الله داغي ګناه معاف کی، او یا الله زما د هجرت ثواب داغي په عمل نامه کې ولیکي. نو عزیزانو د حج ایام راغلل، د حج د سفر ورځ راغله، بیت الله شریف الله وی دا د ټولو نه اورمبه کور دی، دا د ټولو نه مبارک کور دی. الله وی دی کی آیات دی کی نخې دی زما د توحید، زما د ربوبیت، پدې کې نخه ده د مقام د ابراهیم علیه السلام، پدې کې حجر اسود مبارک دی، پدې کې ملتزم شریف دی، پدې کې رکن یمانی شریف دی، پدې کې حتیم شریف دی، پدې کې میزاب رحمت شریف دی. عزیزانو د بیت الله شریف حج تبارا ځانونه برابرول دا د ابو صالح په دعا کې ځان راوستل دي، د مدینه منورې جانان ته ورتلل دا د ابو صالح په دعا کې ځان راوستل دي. نن ډېر حجاج زمونږه هغه د پرون چا سره ناستم ما ته وای بعض حجیان هغه د صرف د حج د ورځو لپاره یعنی د 15 ورځو لپاره داخله کوي، مال ولی مدینه منورې ته نزي وینا وای هغه و چې دا د حج رکن خونه دی، دا د حج فرضیت خونه دی. ابو صالح د مرګ نه بعد ورته مخ وراړی. زما استاد نن زمانه خلق وای دا د حج فرض خونه دی. تاجی محمد امین صاحب نه تاسو کا د عاشق نه تاسو کا د مدینه فزان باندې زیارت فرض غني، دا خو زما استاد سینه نه ده،
د عبدالرحمن جامی نه تپوسو کا پزان د مدینه زیارت فرض غني د حضرت ابو الیاس نه تپوسو کا د بخارا نه را روان شو ابو الیاس رحمت الله علیه سمرقندی نه تپوسو کا د بخارا نه را روان شو او چاته تپوسو کو سمرقند خار نه زی چیرته زی وې د جانان روزه تزم وی ولی حج د بیت الله ته نه زی وی حج د بیت الله خو د جانان د برکت راته الله خودله لومبه به سلام د جانان تراغه به داغي زنه اجازه را واغستو بیت الله ته براتل عزیزانو د نبی علیہ السلام د خار سره مینا داغي د کوسو سره مینا داغي د خور سره مینا داغي د پښوګانو سره مینا قسم په خدای دا ایمان دی داغي د سپو سره مینا والله العظیم چې دا ایمان دی او چې څوک د مدینه د جانان بے ادبی بیانای زویم قسم په خدای چې قران نه دی کنه چې پاڼه پاڼه پسینه کې اوړي دا شیطان دی ابلیس دی لعین دی د جانان د مدینه قسم دی چې ابو صالح وای چې علی المرتضی تاسو پته ده زما مخ دی خو ما هوا زما سره د جانان د مدینه سره لګیدلې زړه د جانان د مدینه سره لګول پکار دي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين درود شریف اللهم صل علی محمد اللهم صل علی محمد اللهم صل وسلم على النبي الامين اللهم صل وسلم امين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم يا رب يا أرحم الراحمين يا الله دا ابو جندل رضي الله عنه مبارك دا هغه د پلار واقعا به ان شاء الله بیا روانه جمعه ته ان شاء الله وخت وي او قسمت وي ان شاء الله به بیانو دته الله ایمان څنګه نصیب کو د ابو جندل پلار ته دا ځان ته واقعا ده ان شاء الله او تاسو ته ما یو نقطه ذکر کړه هغه بیا روانه جمعه ته یاد ساتئ چې ټول مشرکین مکه د نبی علی السلام مجلس ته بیا دبی باندې دنه نشو او سهیل رضی الله عنه مبارک شاته کې ناستو ایمان لا نور راوړ ان شاء الله دا بیان بر روانه جمعه ته کو الله کریم خدایا د مدینه منوره د جانان کړي ته الله د قافلو تیارې روان دي خدای زې په زې باندې ګورو الله د حجاج تربیتی پروګرامونه روان دي الله کریمه د ابو صالح رضی الله عنه دعا یا الله من هغه حجاج کراولي یا الله من هغه محبان او عاشقان د رسول الله کراولي الله چې د مدینه منورې سره محبت د زړه نوي یا الله د نبی علیہ السلام محبت مناسب کی الله خپل رضا مناسب کی الله د نبی علیہ الصلوۃ والسلام عشق او محبت مناسب کی یا رب العالمین یا ارحم الراحمین الله سمرا د نبی علیہ السلام عاشقان دي الله احرامونه بتړي او د جانان کلی ته روانيږي یا الله موږ د دې قافلو حصہ وګرځي یا الله موږ سره اسباب نشتا یا مسبب الاسباب یا الله تا اسباب مهیا کی یا الله تا اسباب مهیا کی یا الله سب دی جامعی سره من فقیرانو سره مینه کوي الله تو ور سره مینه فرمایي یا الله دا مدرسه په اعمال او آباد کی یا الله دی مدرسې لا الله د ترقی اسباب مهیا کی یا الله دا مدرسه آباد کی اورونو زما یو درخواست او د بیان په شکل درته کوم د دعا په شکل باندې ورونو مونږ را روان کال تا د طالبانو د پاره ان شاء الله د لنګر تنظیم کو او لنګر مونږ سره هیڅ وسایل نشته بس د الله رب العالمین په ذات متوکل له الله کا ابو صالح ابو جندل غلام د مصطفی تا الله د زنګل په غاړه باندې ته تیارې سوانچې را لېږي نو الله مونږ هم د نبی علیہ السلام امتیان یو الله ګناهګار یو خدای دې جامعې تم د غیب او اسباب مهیا کی